عبده فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دکمندو منگا د شرک مبارکه خبره کوله چې تمهیدی خبره د شرک مبارکه مخکې جمعو کې شوې بیا شرک اقسام اجمالی طور سره ذکر کړو بیا د یو قسم شرک مبارکه منګه تفصیل کړو چې هغه ته ویل کېده شرک فی ذات او د هغه دوه صورتونه من ذکر کړي وو چې یو جلیل القدر پیغمبرانو په امتونو کې پیدا شوی و چې هغې ته ویل کېږي دا شرک چې یو سړی راولګېږي الله ته لوڼه یا زامن ثابتول دا د جلیل القدر پیغمبران چې عیسی علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام په امتیانو کې دا قسم شرک پیدا شوی و وروستو زمانه کې. او بل شرک چې و هغه د فلسفیانه مذاهب والاو کې هغه شرک پیدا شوی و چې هغې ته پینتیزم یا هماوس نظریه وایي چې هر څه خدای ناخواسته دا خدای دی ګټه ځمکه غرونه هر څه دې ته پینتیزم یا هماوس فارسي کې هماوس دا معنی هر څه هماغه دی هر څه الله دی دا معنی. او یو په دې نظریې والاو کې یو بله نظریه هم وه چې هغه ګاډ انکارنیټ ورته وایي معنا دا دی چې الله رب العزت د یو انسان په شکل باندې ظهور وکړي. نو دا شرک دا تقسیم چې شرک فی ذات دی دا مونږ ذکر کړو. خو البته یوه خبره مونږ مخکې جمعه کې کړې وه چې الله رب العزت الحمدلله چې دا امت د نبي صلی الله علیه وسلم امت دې قسم شرک نه الله ساتلی دی چې دا د نبی علیه السلام د الله زوی نعوذ بالله ثابت کړي یا دا دی چې نبی علیه السلام ته خدای ووایي دا قسم شرک په دې امت کې نه دی پیدا شوی او دا د الله رب العزت احسانات دي. او د دې وجه به انشاءالله ذکر کړو چې دا نبی علیه السلام د دې نه الله پاک ولې بچ وساتلو چې د هغې په امت کې د داسې څوک پیدا شي چې هغه د نبی علیه السلام نعوذ بالله هغې ته د خدای ووایي لکه عیسی علیه السلام په امتیانو کې چې داسې خلک پیدا شوي یا دا دی چې د خدای ابن الله ورته ووایي چې د خدای زوی نعوذ بالله. نو دې قسم شرک نه الله رب العزت دا امت په اجتماعي طریقې سره بچ کړی دی. البته که یو نیم کس شاعر په شعر کې یو خبره کړې ده علما فرمایي دا شاعرانو مبالغې لري وایي اعتبار نشته ځینې شاعرانو داسې خبرې کړي وي لکه یو شعر وایي وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یو شاعر وایي هغه ذات چې په عرش باندې استوا کړی دی هغه وایي مدینه کې مدینې ته راغی هغې نه مصطفی جوړ شو نبي علیه السلام یاد. نو دا اوس غلطه خبره ده خو لیکن دا شاعرانه مبالغه دې ته وایي. شاعرانو ځینې داسې خبرې کړي دي او د شاعرانو په باره کې الله په قرآن پاک کې سورة الشعراء کې فرمایلي دي والشعراء یتبعهم الغاوون. شاعران هغه خلک دي چې د هغې پسې سرکشه خلک روان دي. نو الله رب العزت ډېر ناشنا خبره کړې وایي شاعرانو پسې سرکشه خلک روان دي. هغه پخوا خلکو دا متل کولو وایي د بل کلي دله به څنګه پېژنې وایي ستا د کلي د دله سره چې انډیوالي وه پوه شه چې د هغه هم دله وي ځکه دله د دله سره انډیوالي کوي که نه. نو شاعران الله داسې فرمایلي دي داسې نه دي ویلي چې شاعران ګمراهان دي وایي شاعرانو پسې ګمراهان روان دي. معنا دا ده چې اکثر شاعران چې دا خپله ګمراهان وي ځکه ګمراه چې د هغې پسې روان وي خو شاعران هم الا ماشاءالله ښه شاعران الله استثنا کړی دی ښه شاعران هم شته دی چې هغوی د اسلام نه دفاع کوي د دین نه دفاع کوي. نبي علیه السلام په زمانه کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه نو دغسې شاعرانو ځینې داسې خبرې کړي دي چې هغه خبره چې دی هغه کې د شرک شایبه د شرک فی ذات شایبه شته دی خو ولاکن داسې نشته چې یو څوک دی یو مستقل تنظیم دی وي او بیا د هغې تنظیم یو مستند عقیده دی وي چې هغه عقیده بیا شرک فی ذات په هغې کې موجود دي داسې نشته. او که ځینې عوامو کې یو خبره شته په شاعرانه انداز کې یا په عوامو کې یو خبره چلېدلی یا دا ده چې وازونو کې ځینې خلکو دا خبرې کړي دي چې هغه خبرې صحیح خبرې نه دي. اگر که هغه خبرې نه دي خو هغې لره اعتبار نشته خو دې اجتماعي طریقې سره د نبي علیه السلام امت الله دېرش قسم شرک نه بچ کړی دی. وجه دا ده چې د نبي علیه السلام امت دا په اجتماعي طریقې سره ګمراه شي نو بیا به د دې اصلاح څوک کوي. د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي
چې انا خاتم النبیین، زه چې دی خاتم النبیین یم، وانتم آخر الامم، وانا زه چې دی آخر النبی آخرنی پیغمبر یم، وانتم آخر الامم او تاسو آخرنی امتیان. نو د دې نه وروسته خو بل پیغمبر نه راځي. نو د دې وجه نه الله رب العزت د نبي علیه السلام د امت د دې قسم شرک نه تحفظ کړی دی. بیا علماو فرمایلي دي چې د نبي علیه السلام په باره کې چې دا قسم نظریه خلکو نه دی لرلی، د دې وجه څه ده، علت او سبب او وجې د دې څه دي. اگر که د نبي علیه السلام ګوره یو امتي په باره کې خلکو غلطه نظریه لرلی، لکه علي رضی الله عنه په باره کې شیعګانو داسې خبره کړې وې چې هغه د کفر عقیده وه. اصل کې شیعګانو نه وو، بلکې د شیعګانو د مسلمان په نوم باندې یو یهودي راغلی و، نو ابن سبا یهودي، هغه په خلکو کې دا نظریه خور کړه چې علي رضی الله عنه چې دی دا اله دی او خدای دی زموږ. هغې څلوېښت تابعدارانو هغوی هم دا خبره وکړه. علي رضی الله عنه چې په دې خلکو باندې خبر شو، دا خلک راوغوښتل، ورته ویل چې دې نظریې نه واوړې که نه ژوندي مو په اور کې سوځومه. علي رضی الله عنه ته هغوی وایي چې خدای خو همداسې کوي، کله کله په خپلو بندګانو امتحان کوي، سوځوي یم، نو چې موږ سوځوي بیا هم موږ په دې نظریه باندې کلک ولاړ یو. نو داسې بدبخته خلک وو. نو هغه خلک بیا علي رضی الله عنه ژوندي عبدالله ابن سبا یهودي سره د خپلو ملګرو نه علي رضی الله عنه وسوځو او یې خپلې نظریې نه تېر نه شو. هغه عبدالله ابن سبا هغه فتنهګر و چې د هغې په وجه باندې مسلمان امت دوه ټوټې شو، یو سني او بل شیعه. دا فتنه چې په امت کې پیدا شوې ده، د دې فتنې تر شا لاس د چا و؟ د یهودي عبدالله ابن سبا، د دې لاس و د دې فتنې تر شا چې امت یې دوه ټوکړې کړ. نو خبره مو دا کوله چې د نبي علیه السلام امت د نبي علیه السلام په باره کې داسې نظریه نه دی لرلی. اگر که د هغې یو امتي په باره کې خلکو دا دې حد ته رسېدلي دي، د علي رضی الله عنه په باره کې نبي علیه السلام یو خبره د نبي علیه السلام یو ځل علي رضی الله عنه ته وفرمایل چې تا سره به هم هغه کار کېږي لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام سره شوی و. عیسی علیه السلام ځینو خلکو خدایي مرتبه ورکړې وه، او ځینې خلکو چې دی هغوی نعوذ بالله عیسی علیه السلام ته ولد الزنا ویل دومره. نو علي رضی الله عنه په باره کې ځینې خلکو دا و چې خدای ورته ویل، او ځینې خلک خوارج وو، هغوی علي رضی الله عنه په باره کې دا ویل چې دا کافر دی، مرتد دی، نعوذ بالله، دا واجب القتل دی، او بیا اخر شهید هم کړ. نو دوه قسمه خلک د هغې په باره کې پیدا شو. نو غرض دا د عزتمند و چې د نبي علیه السلام د امت تحفظ الله رب العزت کړی دی د داسې قسم شرک نه. د هغې تحفظ دپاره وجه څه دی؟ یوه وجه علماو دا ذکر کړی دی چې قرآن پاک کې الله رب العزت د نبي علیه السلام دا بشریت دا ډېر خلکو ته ښکاره کړی دی. بار بار الله نبي علیه السلام ته فرمایلي چې ته دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره بشر یم، ستاسو په شان ته یو انسان یم، چې د خلکو په فکر کې دا رانه شي چې دا نعوذ بالله خدای دی. که نه د نبي علیه السلام سره چې څومره د نبي علیه السلام د امت مینه دی، دومره مینه د موسی علیه السلام امتیانو د خپل پیغمبر سره نه دی کړی، د ابراهیم علیه السلام امتیانو د خپل پیغمبر سره نه دی کړی، د عیسی علیه السلام امتیانو خپل پیغمبر سره نه دی کړی، څومره چې د مسلمانانو مینه د نبي علیه السلام سره دی. خو سره د دې نه نبي علیه السلام الله پاک د دې قسم د دې امت د دې قسم شرک نه ساتلی. نو وجه دا دی علما فرمایي، یو وجه هغه دا دی چې نبي علیه السلام د بشریت الله قرآن کې ډېر ښکاره کړی دی. الله په سورت بني اسرائیل کې یو څو نمونې به د تاسو له ووایم چې سورت بني اسرائیل کې الله د کافرانو د مشرکانو خبرې نقل کړي دي چې د کافرانو نبي علیه السلام ته ویل د مکې مشرکانو چې موږ ستا پیغمبري نه منو، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، د ځمکې نه چې راته چینې ونه باسې داسې ستا پیغمبري موږ نه منو. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا د خرما او د انګورو باغونه راته پیدا کړه، او داسې یوازې خرما او د انګورو باغونه هم نه چې په منځ کې نهرونه روان وي، اوبه روان وي، بیا به ستا پیغمبري منو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا خو ته دا وایې چې عذاب در باندې راځي، عذاب در باندې راځي، موږ ته وښیه چې د اسمان نه یو ټوکړه راپرېوځي چې موږ ته پته ولګي چې رښتیا ته ولا پیغمبر. او تأتي بالله والملائکة قبیلا، یا الله ملائک موږ ته مخامخ راوله چې موږ یې وګورو، بیا به ستا پیغمبري منو. څومره خطرناکې خبرې. او یکون لك بیت من زخرف، یا د سرو زرو کور ځان ته جوړ کړه چې موږ ته پته ولګي چې رښتیا دا پیغمبر دی، د نورو خلکو د خټې کورونه دي او د ده د سرو زرو کور دی، نو بیا به ستا خبره منو. او ترقى في السماء، یا اسمان ته وخېږه چې موږ دې وګورو، اسمان ته وختې. ولن نؤمن لرقیک، یوازې ختل دې نه منو حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، یو کتاب راته راوړه د اسمان نه چې هغه دې په ترخ کې نیولی او اسمان نه بیا راکوز شي او موږ هغه کتاب درنه واخلو چې ولولو، بیا به ستا پیغمبري منو. د دې ټولو اعتراضونو په جواب کې نبي علیه السلام ته الله یوه خبره وایي چې قل ته ورته سبحان ربي،
زما رب لره پاکي دی زما رب خو هر څه کولی شي دا ټول کارونه هغه ته آسان دي خو زه خو خدای نه یم که چې زه دا کار وکړم زه خو رب نه یم هل كنت الا بشرا رسولا زه خو بشر یم خو د الله استازی یم نور زه راغلی یم ما واک کې دا شیان نه دي دا د الله په واک کې دي دا کارونه نو ګوره الله رب العزت د نبي علیه السلام دا بشریت څومره څرګند کړی او ښکاره کړی دی دغه رنګې صورت کهف په آخر کې الله فرمایي چې قل نبي علیه السلام ته الله فرمایي ورته ووایه ای پیغمبره انما انا بشر یقینا زه بشر یم انسان یم مثلکم ستاسو په شان یوحا الیه خو فرق پکې شته دی چې تاسو هم بشر یې او تاسو ته وحی نه کېږي ما ته وحی کېږي د الله د طرف نه یوحا الیه انما الهکم اله واحد ستاسو حقدار د بندګۍ چې دغه یو دی دارنګې سورة التغابن کې الله فرمایي سورة التغابن کې الله فرمایلی دي الله رب العزت فرمایي نبی علیہ السلام ته چې الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم دې خلکو ته ورته ووایه الم یأتکم ایا تاسو ته نه دی راغلی نبأ الذین خبر د هغه کسانو کفرو چې هغوی کفر کړی من قبل مخکې نو هغوی کفر کړی او د پیغمبرانو نه انکار کړی فذاقوا وبال امرهم هغوی وسکله سزا د کار خپل ولهم عذاب علیم هغوی دپاره دردونکی عذاب دی ذلك بانه كانت تاتيهم دي خلق دي پیغمبرانو نه ولې انکار کول دي پیغمبرانو نه د انکار وجه دا د پخوانو امتونو چې بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات هغوی ته پیغمبران راتل ښکاره معجزې ورته راوړل نو هغوی به ورته څه ویلې فقالو هغوی به ورته ابشر یهدوننا بشر موږ ته هدایت کوي زموږ په شان ته تم یو انسان یې موږ چې لکه دوه سترګې لرو ستا هم دوه سترګې دي موږ چې حاجتونه لرو ستا هم حاجتونه دي موږ خوراک کوو تم خوراک کوي موږ په بازار کې ګرځو تم ګرځې نو څنګه ته راغلی او موږ ته د هدایت خبرې کوي یاکل الطعام او یمشي فی الاسواق خوراک ته کوي او په بازار کې ګرځې نو بیا راغلی موږ ته وایي چې ته پیغمبر یم نو هغوی د پیغمبر نه انکار په څه وجه باندې کوو چې دا ځکه موږ تا نه منو چې ته بشر یې نو د زمانې د تېرېدو سره ګوره دا ګمراهي بدله شو ګمراهي همدغه ګمراهي ده خو دا په بدل شکل کې خلکو کې دا ښکاره شو هغه دا نو وروستو امتونو کې چې کله ګمراهي پیدا شو هغوی پیغمبر ته دا نه ویلې چې ته بشر یې موږ د دې وجې نه ستا خبره نه منو هغوی ویلې چې دا بشر نه دی دا بلکې بل څه دی ډېر خلک نبي علیه السلام د بشریت نه انکار کوي چې نبي علیه السلام بشر نه دی نو ګوره ګمراهي هماغه یو ګمراهي ده خو ښکاره شوې په دوو صورتونو کې پخوانو امتونو کې ګمراهي څنګه ښکاره شوې چې دا بشر دی ته موږ ته راغلی موږ تا نه منو وروستنو امتونو کې ګمراهي دا راغی چې وایي چې ته پیغمبر خو یې خو بشریت دې نه منو ته بشر نه ګمراهي یوه ده ګوره صورتونه شکلونه یې دوه دي نو د دې وجې نه عزتمندو یو د نبي علیه السلام د امت د بچ کېدلو د وجې دپاره او د نبي علیه السلام الله سره د شریکولو د وجې نه یا د الله ته د زوی ثابتولو نه چې الله پاک بچ ساتلی دی هغه دا و چې الله د نبي علیه السلام بشریت خلکو ته ښکاره کړی دویمه وجه علماو دا ذکر کړی دی او قرآن پاک اصل کې راغلی دا علما د قرآن پاک نه استنباط کړی هغوی چې نبي علیه السلام ته الله پاک په ځای ځای باندې تنبیحات ورکړي چې پیغمبره دا کار دې ولې وکړه دا کار دې ولې وکړه د دې نه هم دا خبره معلومیږي چې نبي علیه السلام په خپل واک او اختیار کې نه خدای خو هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه نه څوک پوښتنې والا نشته الله په سورة انبیا کې فرمایي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون الله چې څه کوي دغه نه څوک پوښتنې والا نشته خو نور خلکو کې چې څوک څه کوي هغه نه پوښتنې والا شته الله نه پوښتنې والا نشته نو بار بار چې نبي علیه السلام نه الله پاک الله عتاب نازل کړی دی یو قسم نبي علیه السلام دا کار دی ولې وکړه دا کار دی ولې وکړه نو دا خبره هم د نبي علیه السلام د الوهیت نه د نجات سبب ګرځېدلی دی چې هغه خلک خدای ومني لکه سورة عبسه کې یو د نابینا صحابي واقعه الله ذکر کړی ده چې هغه نبي علیه السلام ته راغلی او دین خبرې زده کوو نبي علیه السلام هغې ته توجه ونه کړ نور غټ غټ کافرانو هغوی ته نبي علیه السلام متوجه شوي هغوی ته دین بیانولو نو چې دا خو مسلمان دی زما دوست دی او زما صحابي دی دا نور خلک به مسلمانان کې نبي علیه السلام هېره سو نو الله رب العزت ورته وویل چې دا څوک چې راغلی و درته د دې غم باید تا کړی وی نو هلته الله پاک نبي علیه السلام ته تنبیه ورکړی دی نو خپله نبي علیه السلام فرمایلی دي مرحبا نو کله چې عبدالله ابن ام مکتوم به راته نبي علیه السلام به د مجلس نه پورته شو نبي علیه السلام به وفرمایل مرحبا بالذي عاتبني الله فيه مرحبا دی خوش آمدید دی هغه چا لره چې الله د هغې په باره کې ما ته تنبیه راکړی دی نو دغسې
نبی علیہ السلام او بل طریقه علما فرمای هغه دا ده چې نبی علیہ السلام کله داسې مشوي دي غزوه احد کې یو موقع کې نبی علیہ السلام چې کله زخمی شو نبی علیہ السلام وفرمایل چې وای هغه قوم به څنګه کامیاب شي کیف یفلح القوم هغه قوم به څنګه کامیاب شي کیف یهدي الله قوما الله به څنګه هغه قوم ته هدایت ورکړي چې خذبوا وجه نبيهم بالدم چې هغه د نبی علیہ السلام مبارک مخ وینو باندې رنگ نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې ستا اختیار ګوره نشته هدایت او گمراهي دا زما په اختیار کې دی نو دا ته مو وایه چې لیس لک من الامر شیء ستا په واک کې اختیار د هدایت او د گمراهي نشته اما یتوب علیهم واما یعذبهم یا به الله دوی توبه قبول کړي یا به ورته عذاب ورکړي خدا کار ګوره د الله دی هدایت او گمراهي د الله په لاس کې دی هدایت او گمراهي پیغمبر ستا په لاس کې نه دی همدارنګې علما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت دغه شرک نه بچ کړی یو وجه دام دی چې خپل نبی علیه السلام دې باب کې ډېر احتیاط کړی نبی صلی الله علیه وسلم به چې کوم مجلس ته تلو خلکو ته به اجازه نه ورکوو چې دې ته پورته شي چې خلک ورته پورته شي دې وجې نه چې دا خلک ما ته پورته کېږي ورو ورو د خلکو کې یو قسم زما تعظیم زړه کې کښېني نو سبا داسې نه شي چې بیا زما بندګي خدای ناخواسته دا خلک شروع نه کړي نبي علیه السلام به ورته وویل چې ګوره ما ته مه پاسېږي مجلس کې به چې نبي علیه السلام کېناستې داسې به نه کېناسته چې داسې چوکېګانې ورته ایښې وي خادمان ورته ولاړ وي ګلاسونه ورته نیولي داسې نه عادي انسان غوندې به نبي علیه السلام کېناستلو چې دا نبي علیه السلام ګوره خپله احتیاط دې دپاره کوو چې زما امت کې خدای ناخواسته زما بندګي کوونکي چېرته پیدا نه شي عادي انسان غوندې به نبي علیه السلام ناست او اگر که د نبي علیه السلام شان مبارک ډېر اوچت دی خو هغه به دا کار دې دپاره کوو چې خلک چېرته په شرک کې اخته نه شي او دغه رنګې نبی علیہ السلام دې باب کې دومره احتیاط کړی دی چې یو ځل یو صحابي نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې ماشاء الله وشئت چې الله څه وغواړي او ستا الله څه خوښه شي او ستا خوښه شي دا به کېږي نبی علیہ السلام دومره غوسه پرې وکړه دې صحابي باندې ورته ویلې چې اجعلتني لله ندا تا زه الله مقابل کې ودرولم زه خو ته وایې چې الله وغواړي او ته وغواړې دا خو معنا دا ده چې زما خوښه او د الله خوښه یو شی دی حالانکه داسې نه دی الله په قرآن پاک کې فرمایلی دي نبی علیہ السلام ته ابو طالب که زما خوښه چلی دی نو ابو طالب به ګوره دنیا نه بې ایمانه نه وتلی ابو طالب نبی علیہ السلام سره ډېر هغه کړی و د دین په باب کې په دعوت کې ډېر مرسته کړی و د نبی علیہ السلام ته داسې و لکه یو اوسپنې دیوال په شان ته ورته ولاړ و ځکه یو لوی ملک و سردار و هغې خبره خلکو نه غورځولو هغې نه خلک ډارېدل نو نبی علیہ السلام به چې دعوت کولو نو تکیه یو قسم ابو طالب باندې و خلک به راتلل هغې سره به یې خبره کوله چې دا وراره دې منع کړه ګوره دا ورانۍ کوي فساد کوي نعوذ بالله دا خلک زمونږ د شرک د دین نه خلک اړوي هغوی ته د خپل دین ښایسته ښکارېده نو نبي علیه السلام سره ګوره ډېره مرسته وکړه اخر عمر کې نبي علیه السلام ورته ورځي ورته وایي چې ګوره کلمه ووایه خو هغې ته کلمه نصیب کېږي نه که نبي علیه السلام خوښه کېدلی نو ابو طالب به دنیا نه بې ایمانه نه وتلی نو الله فرمایي انک لا تهدي من احببت نبي علیه السلام ته الله فرمایي چې پیغمبره ګوره ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا خوښه شي ولکن الله یهدي من یشاء هدایت د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی هدایت د الله په لاس کې دی نو د دې وجې نه دا ټول هغه اسباب دي چې نبی علیه السلام په امت کې الله پاک داسې مشرکان پیدا کړي نه دي چې یا د نبی علیه السلام بندګي وکړي او یا دا دی چې نبی علیه السلام بندګي خو نه خو نبی علیه السلام د الله زوی ثابت کړي یا داسې خلک الحمدلله دا امت د دې قسم شرک نه الله پاک بچ ساتلی دی او دا د الله حمدونه دي د الله فضل دی په موږ تاسو باندې الحمدلله او ان شاء الله آینده کې به دا ووایو چې دا نبی علیه السلام جمعه کې ژوند و ان شاء الله چې دا نبی علیه السلام بشر دی آیا د هغې بشریت زموږ د بشریت سره بالکل برابر دی عین شی دی که ناست توپیر شته دا بیا ان شاء الله آینده جمعه کې ووایو الله رب العزت د عمل کولو